د هندي الفبا مضمون قدرمنو لیدونکو او ګلالیو محصلینو السلام علیکم. زمونږ د نن ورځې درس دی د پ توري باندې پیل کوو او دې ته ورته نور 15 توري به نن موږ زده کوو. پ څنګه لیکو؟ تختې ته راشئ، دلته ټي رسمو او دې ځای کې مارکر کړو، دا سره داسې شکل باندې رسمو، یا فرضاً که داسې څلور مو رسم کړل او دلته مو پوی دا قلم کش کو، نو دا شو پ. فرضاً که د پل په کلمه کې پل یعنی ایک پل کے لیے یوه لحظه، نو دا شو پ. د دې نه وروسته چې کوم دی هغه پ دی. څنګه یې رسمو؟ همدې ته تقریبا ورته راځي، دلته ټي رسمو، دې ځای کې مارکر ږدو، داسې راځو، تقریبا دغسې د اس شکل غوره کوي، نو دا شو پ. دا د عربي ف نه ده، ف نه دی، دا پ دی او دا پ. لکه فرضاً که د پل په کلمه کې پل یعنی فروټ او دا پل یعنی لحظه، دا دی پ او دا دی پ. بل توره چې کوم دی هغه ب ده یعنی با. څنګه رسمو؟ ټي جوړو دلته او دې ځای کې دغسې کړۍ ورکوو، دلته بله کرښه کش کوو، دا شو با. لکه فرضاً که د بم په کلمه کې بم، بم. بل چې کوم دی هغه د دې با مها پرانوالا دی، هغه دی با. څنګه یې رسمو؟ ټي جوړو دلته، دې ځای کې داسې ښکته راکوزیږو او دلته راځو، دې سره یو ځای کیږو، دا شو با. لکه فرضاً که بھاشا یعنی جبه، داسې راځو دلته بیا دا ټي جوړو، بھاشا. پنځم توره چې کوم دی هغه میم دی یعنی ما. هم دې ته ورته شکل لري خو لږ څه فرق لري، داسې ټي رسمو، دلته راځو، داسې یو ځای کیږو، دلته یوازې دا پاس کړی ده، دا شورریکا تر دې ځای پورې راغلی ده او دا چې ده دا شورریکا راتېره شوې ده او دلته پاس کړی نه لري. ما فرضاً که من داسې رسمو، دلته ورسره د انګلیسي ان لیکو یعنی من، میرا من یہ کہتا ہے یا یہ مانتا ہے، من. نو راځئ یو وارې بیا تلفظ کوو، پا با ما. ګلالي محصلینو او قدرمنو لیدونکو، تاسې کوشش وکړئ دا هم د تیرو تورو په څیر تر 100 پورې ولیکئ تر څو ستاسې لاس ده شي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې.